الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت 15مه برخه. په تیره برخه کې مو د عمر رضی الله عنه د اسلام د بیان تر دې ځایه رسولی و چې د عمر رضی الله عنه اسلام او مسلمانانو ته خوشحالي او بری او کفارو ته شکست او ذلت و. د عمر رضی الله عنه د اسلام په باره کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وایي موږ مسلمانانو د کعبه شریف سره لمونځ نسوای کولای ترڅو چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړي. صهیب ابن سنان الرومی رضی الله عنه وایي کله چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړي، اسلام ښکاره سو او اسلام ته دعوت هم په ښکاره سره کېدی او موږ مسلمانان د کعبه شریف پر شاوخوا ډله ډله کښېنستلی سوای. پر کعبه شریف مو طواف کولی سوای او که یو چا بد یا ناوړه الفاظ راته ویلي وای تر یو اندازې مو د هغه جواب هم ورکولی سوای. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وایي له کومه وخته چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړی، موږ مسلمانان په عزت شو. د مسلمانان په حال کې دغه ټول تغییر د هغه ورځې څخه رالی چې عمر رضی الله عنه د ارقم ابن ابي الارقم کور ته ورغلی او وی ویل یا رسول الله، آیا موږ مسلمانان کمړ سو او که ژوندي پاتې سو پر حق نه یو؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، قسم می دی په هغه ذات چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی، کمړ سي او که ژوندي پاتې سي تاسو پر حق یاست. عمر رضی الله عنه وویل چې نو موږ ولې خپل اسلام او خپل دین پټوو؟ قسم می دی په هغه ذات وی چې تی په حق سره رسول را لېږلی نو موږ به د باندې وروځو. رسول صلی الله علیه وسلم هم هغه اصحاب کرام چې په دار ارقم کې موجود ول د وتلو دپاره تیار او آماده کړل، مګر هو هغه حر او آزاد اصحاب چې د قریشو د ساداتو او د اشرافو څخه ول، مریان او ضعیف خلک یې پرېښول چې دغه نفر ټول 40 نفر سول. نو رسول صلی الله علیه وسلم 2 لینه یا 2 قطاره ځین جوړ کړل او ټول نفر په خپل اسلحه سره مسلح دي. د یو قطار په مخ کې د رسول صلی الله علیه وسلم آقا حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه او د بل قطار په مقدمه کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه او د دوه قطارو په مابین کې سرور عالم صلی الله علیه وسلم رهیدي. مسلمانان د دار ارقم څخه مسلح او منظم راووتل او د کعبه شریفي طرف ته رهیدي. پر لارې تهلیل او تکبیر وایي لا اله الا الله محمد رسول الله الله اکبر دا وایي. قریش ورته ګوري او هیڅ په وسه نسو پړه نه آزار ورکړي او نه جنگ ورسره وکوي. د قریشو د ساداتو او د اشرافو څخه 40 نفر مسلمانان شوي دي. په دغه طریقه سره د الله جل جلاله دین ښکارا او روښانه سو. اسلام ته دعوت او اسلامي عبادت د هغه پټه حال څخه و اظهار او اعلان تر ووتی او د دغه ورځې څخه د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه او عمر رضی الله عنه ته د فاروق لقب ورکړل شو. ابن ماجه او حاکم د ابن عباس رضی الله عنه شریخ روایت کوي چې وایي په کوم ورځ چې عمر رضی الله عنه مسلمان سو، جبرائیل علیه السلام رسول صلی الله علیه وسلم ترالی او ویل یا رسول الله، د عمر په اسلام سره د اسمان ملائکی یو د بل سره زیری ورکی. بازار او حاکم د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې ویل به کله چې عمر رضی الله عنه مسلمان سو، مشرکان وویل مسلمانانو نن ورځ زموږ څخه انتقام واخیستی او د الله جل جلاله دا قول چې رب جل جلاله د سورة انفال په 4 نمبر آیات کې فرمایي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. یعنی اے نبی صلی الله علیه وسلم، تعالی را الله او مؤمنانو څخه هغه څوک چې ستا متابعت یې کړی دي هغه بس او کافی دي. چې د مؤمنانو د لفظ څخه ابوبکر صدیق او عمر فاروق هم مقصد دي. دا د مفسرینو د طرفه د دغه آیات شریف یو قسم ترجمه ده. ابن سعد او طبرانی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت کوي چې ویل به د عمر رضی الله عنه اسلام فتح او هجرت نصرت او خلافت رحمت. موږ د عمر رضی الله عنه تر اسلام راوړلو د مخه د کعبه شریف سره لمونځ نسوي کولای
خو کله چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړی او تر هغه د مشرکانو سره جنگونه کول څو مشرکانو موږ پرې شوولو چې د کعبې شریف سره لمونځ وکړو. ابن سعد او حاکم د حذیفه رضی الله عنه څخه روایت کوي چې ویل به کله چې حضرت عمر او فاروق رضی الله عنه مسلمان سو اسلام داسې سو لکه یو څوک چې پر موږ را رهي او قرار را نږدې کیږي. خو کله چې عمر رضی الله عنه شهید سو اسلام داسې سو لکه یو څوک چې زموږ د خوا سره رهي او قرار لري کیږي. اسلم مولا عمر رضی الله عنه وایي چې حضرت عمر صاحب د بعثت د شپږم کال د ذوالحجې په میاشت کې مسلمان شو او هغه وخت عمر 26 کال و. خو صحیح خبره ده چې د حضرت عمر رضی الله عنه عمر د مسلمانېدلو په وخت کې 30 کال و او د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې د عمر 26 کال و. د حضرت عمر رضی الله عنه قیافه او شکل د سیرت او تاریخ په کتابو کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قیافه داسې بیانېږي. عمر رضی الله عنه یوازې دانه چې جګو بلکې ډیر جګ سړی و. دی او خالد رضی الله عنه د ډیرو جګو خلکو څخه ول. هر وخت چې به ډیر خلک سره یو ځای شول د هغو د مابین څخه به عمر او خالد رضی الله عنه لوړ معلومېدل او کله چې به پر آس فارس ول پښې به مځکې ته رسېدې. حضرت عمر رضی الله عنه یوازې دانه چې ډیر جګو بلکې بردار او غټ سړی و. دبدبه او هیبت یې درلودی. فقط د رضی الله عنه د قیافې څخه خلک بیریدل. رنګ یې سپین او د سروالي او خواته مائل و. مخ یې په غوښه باندې ډکو. سترګه او پزه او برخوګان د یې ښه ایسېدل. پښې او لاسونه ډیر غټ ول. پیچلي عضلات یې درلودل. د خلکو په مابین کې چې برهي و تا به د لیدې څه ورته کتل دا به د خیال څو چې دغه یو نفر پر آس سپور دی او دا نور پیاده روان دي. تګ یې ډیر چابک و څوک نه سوی پسې رسېدلی. اواز یې ډیر زیات لوړ و. که یې په لوړ اواز یو لو ناره کړې وای کم چا چې به اورېدلی وای قریبه وه چې هغه بېهوشه سوی وای. شفا رضی الله عنها چې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه لور ده او د حضرت عمر رضی الله عنه لمسۍ ده. هغې یو چې دا خپله ډېره عابده او پرهیزګاره ښځه وه. هغې یو قوم ولیدی چې آرام آرام به تګ کوئ او په کښته اواز به خبرې کولې او خواړه او خوراک به لږ کوئ. نو دې پوښتنه وکوله چې دا څوک دي او ولې داسې کوي. دوی ورته وویل چې دا ډېر زاهدین خلک دي او ډېر عابدین دي او پرهیزګاران دي. دی وویل چې سبحان الله ما عمر رضی الله عنه لیدلی دی چې خبرې به کولې په خلکو به اورېدلې یعنی په لوړ اواز به غږېدی او تګ یې چابک چابک کوي او که به څوک وهی خوږوي او خواړه چې به خوړل نو تر مړېدو یې خوړل. مګر پر دغه ټولو سربیره د حق په ویلو کې ډېر صریح و. حق ته تابع و. نو زهد او تقوا طاعت او عبادت په آرام تګ او په ځان ضعیف ښکاره کولو کې نه دی. حضرت عمر رضی الله عنه د دغه ټوله شدت سره بیا هم په ایمان او په عبادت په زهد او په تقوا کې تر هر چا لوړ او الله ته نږدې و. یو وخت یو سړی په عاجزي سره قرار روانو چې سر یې زړولی و او رهي و. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل سړی سم ځه اسلام ناروغ او ناجوړه نه دی ایسته دی کړوپ کړوپ روان یم. حضرت عمر رضی الله عنه په عادت کې چپدستی و چې په عربي کې اعصر ورته وایي. مګر دی رضی الله عنه اعصریه سر و. اعصریه سر بیا هغه چاته ویل کېږي چې اصلا چپدستی وي خو راسته لاس هم بې له تکلیفه استعمالولی شي. نو عمر رضی الله عنه په کارو کې دواړه لاسونه استعمالولی شوی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اصلاع و. په عربي کې اصلاع هغه چاته ویل کېږي چې د نزلې ویښتان یې ختلي وي خو د ده رضی الله عنه ویښتان ډېر زیات ختلي ول او لږ ول. فقط د څټ طرف ته یې لږ ویښتان درلودل. حتی د سر پر بغلو یې هم ویښتان نه درلودل. کله چې ژیره سپینه سوه نو ژیره او د سر هغه پاتې ویښتان به په نکروزو سره کول او رنګول. بریتونه یې د دواړو طرفو څخه اوږده ول. د لوړ او د کښته طرف څخه یې غچي کول خو د بغلو و طرف ته یې بریتونه اوږده ول. کله چې به یو مهم کار پیښ شو یا به د یو مهم کار په باره کې فکر کوئ یا به د هغه مهم کار اراده وکوله نو بریتونه به پیچل او تاول.
دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د قیافي صفات ول. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د جاهلیت او اسلام په دواړو وختو کې شدید سړی و. نو د اسلام د پاره لوی قوت سو چې موږ به دغه د شدت په ډیرو ځایو کې ووینو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل د حضرت عمر رضی الله عنه مور حنتمه بنت هشام بن مغیره المخزومیه نومېده چې دا د خالد ابن ولید د اکا لور ده. نو د حضرت عمر او د خالد رضی الله عنهما په مابین کې د عمر رضی الله عنه د مور د طرفه نسب او قرابت موجود دي او دغه د قرابت او د دوستی وجود پر هغه کسانو رد دي چې وای حضرت عمر رضی الله عنه خالد رضی الله عنه شنو یې دی. ځکه په قوم سره جلا ول او سره جلا قومونه ول، د یو قوم او د یو پښه نه ول. حال دا چې د دوه سره قربان ول او حضرت عمر رضی الله عنه خالد رضی الله عنه ګران هم وو، ځکه د اهل او د کورنۍ څخه وو. حضرت عمر رضی الله عنه ډیر اولادونه درلودل چې د مشهور اولادو څخه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دی، هغه چې د رسول صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي، محدث، فقيه، عابد، زاهد او د مسلمانانو لوی عالم دی. او دا رقم د هغې شورا غړی هم و چې حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت د ټاکلو لپاره مقرره کړی و. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د اسلام د لوی علماو او د عظماو څخه دی. د حضرت عمر رضی الله عنه نور اولادونه عبد الرحمن اکبر او بل عبد الرحمن اوسط او بل عبد الرحمن اصغر او ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او نور اولادونه عبید الله، عاصم او فاطمه رضی الله عنهم دي چې دغه عاصم ابن عمر د عمر ابن عبد العزيز رضی الله عنه د مور د طرفه نیکه دی. یعنی د عمر ابن عبد العزيز مور د عاصم ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنه لور ده. کله چې عمر ابن عبد العزيز پر خپل اقرباو چې بني امیه ول د خرڅ او د مصرف د خوا تنګی راوستله، نو دغه اقرباو د بني امیه و یو مشر ته شکایت وکول. هغه مشر ورته وویل ولدا عجبه نه ده چې نسبت یې عمر رضی الله عنه ته کوي او بیا شکایت ځین کوي. دا د هغه د نسل څخه دی. یعنی کله چې عمر ابن عبد العزيز د عمر ابن خطاب د نسل څخه دی، نو خود به دغه زهد او تقوا پکښي دا په زهد او په تقوا او په پرهیزګاری کې د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه شهرت وو. عمر رضی الله عنه بیل دغه ذکر سو اولادو نور اولادونه هم درلودل. حضرت عمر رضی الله عنه د جاهلیت په زمانه کې 3 ودونه کړی دي او په اسلام کې نور ودونه هم کړی دي. د حضرت عمر رضی الله عنه مشهوره زوجه ام کلثوم رضی الله عنها ده چې د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه لور ده. نو اوس د اهل تشیع او نور معاندینو وهغه خبره ته وګورئ چې د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې کوي. حال دا چې حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت علي رضی الله عنه زوم او د لور خاوند دی، او علي رضی الله عنه د خپل لور ام کلثوم د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په وخت کې په نکاح ورکړ. چې څوک دا فکر ونه کوي چې دغه دوستی په خوا سوی او بیا د خلافت په سبب اختلاف پیدا شو، هیڅ کله داسې نه ده، بلکې د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په وخت کې دغه نکاح او واده سوی دی. د معاندینو خبرې به حقیقت دي. ام کلثوم د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها لور ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم المسیح کیږي. د حسن او حسین رضی الله عنهما خور ده. د رسول صلی الله علیه وسلم په حیات کې زیږیدلې ده. د حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د دې نکاح اراده سو، نو د دې رضی الله عنه عمر په دې وخت کې لږ او کم و. نو حضرت علي رضی الله عنه ورته وویل یا امیر المؤمنین دا کشنی ده، د واده نه ده. اوس عمر رضی الله عنه ورته وویل یا ابو الحسن را په نکاح کا په والله زه د دې عزت او کرامت دونه ساتم چې بل څوک یې نشي ساتلی. حضرت علي رضی الله عنه هم موافق شو. د نکاح تر تړلو وروسته حضرت عمر رضی الله عنه مسجد نبوي ته ورغلی او هلته په روضه شریفه کې د منبر او د رسول صلی الله علیه وسلم د کور په مابین کې کښېنستی. اصلا دا ځای د مهاجرینو اولینو د ناستې ځای و. نو عمر رضی الله عنه د مهاجرینو په مابین کې کښېنستی او ویل مبارکي راکړئ.
هغه ویل یا امیر المؤمنین د چی مبارکي درکو عمر رضی الله عنه ویل د علی لور ام کلثوم په نکاح حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولی د دغه نکاح حال ښکار کوي جواب یې دی په خپل وای نو مهاجرینو ته ویل ما د رسول صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې وی فرمایل د قیامت په ورځ هر سبب هر نسب هر قرابت پرې کیږي به زما د نسب زما د قرابت او زما د سبب د قرابت څخه مقصد دوستی ده چې د نکاح په سبب پیدا کیږي چې په عربي کې صهر او توای نو عمر رضی الله عنه ویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره می نسب موجود و هغه چې د عمر لور حفصه رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم په نکاح کې و او د رسول صلی الله علیه وسلم سره می سبب هم موجود و چې د صلی الله علیه وسلم د اصحاب څخه نو ما غوښتل چې هغه دغه دریم شي چې قرابت دی هغه هم ورسره یو ځای کم چې د رسول صلی الله علیه وسلم زوم وګرځم او دغه د پاره می کوشش هم کوي د حضرت عمر رضی الله عنه د ام کلثوم رضی الله عنها څخه دوه اولادونه پیدا شول چې زید اکبر او رقیه دي ام کلثوم او زید اکبر دواړه د حضرت عمر رضی الله عنه تر وفات یو ورځ وروسته وفات شول د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شدت او تندی حضرت عمر رضی الله عنه د ډیر شدید طبيعت خاوند چې دغه د طبيعت شدت به په ورسته کې مشترک معلوم شي کله چې د رضی الله عنه خلیفہ سو خلکو به د او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مابین کې مقارنه او موازنه کوله سره تلل بي ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو د ډیر نرم او حلیم او فاسته طبيعت خاوند مگر نه د الله جل جلاله پر دشمنانو خود مسلمانانو سره ډیر نرم او فاسته او ملائمه گزاره کوله تر داسې اندازې چې د مسلمانانو ماشومان چې به کله دی ولیدي چې زغستل به عادتا هلکان چې کله استاد وویني جنزغلي او پټیږي مگر د مدینه منورې هلکانو چې به خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدي شیز غستل به او ورته ویل به یا ابتی ای پلاره او درو د تنو به پر سر لاس ورته راوي دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نرمي او حلم دي مگر کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ سو او د مسلمانانو امیر او حاکم وګرځیدي نو د خلافت په اوله هفته کې چې بدای کم ځای تورلې هلته کې د اصحاب کرامو مشران هم سره یو ځای شوی وي خو یوې خو بلی خواته به سره وتښتیدل خلک د درو د تنو څخه په بیره کې وي ځینې تښتیدل نه غوښتل چې د سر مخامخ شي خلک انتظار باسي او ورته ګوري چې اوس به عمر په خپل خلافت کې د خلکو سره څنګه گزاره او معامله وکړي څو دغه خبر په خپل عمر او د تنو ته ورسېدی چې خلک د څخه تشتي او نه غواړي چې د سر مخامخ شي نو مؤذن امر کوي چې د الصلات جامعتون ژغ وکړي دا خو درته معلومه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وخت څخه د عادت او رواج کله چې به یو مهم کار د پاره د خلکو راجمع کېدل یا راټولېدل مقصد نو به دغه ناره کېدل الصلات جامعتون او خلک به په دغه ژغ په مسجد نبوي کې سره یو ځای کېدل نو د حضرت عمر رضی الله عنه په امر د الصلات جامعتون ژغ وسو او خلک په مسجد نبوي کې سره راټول شول حضرت عمر رضی الله عنه پر منبر کښیناستي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خطبه ویله د منبر پر هغه لوړه او دریمه زینه بدلېدی کله چې به ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ سو د منبر پر دویمه زینه بدلېدی او پر هغه زینه به کښیناستي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم حالت پښې شوولې دا کار د رسول صلی الله علیه وسلم د مقام د احترام په سبب کوي خو کله چې عمر فاروق رضی الله عنه خلیفہ سو پر اوله زینه درېدی او پر هغه ځای بکښنستی کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پښې پرې شوولې چې دا بیا د رسول صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مقام سره احترام او ادب نو عمر رضی الله عنه د منبر پر هغه ځای کښینستی کوم چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پښې پرې شوولې کله چې خلک سره راټول شول نو عمر رضی الله عنه ولاړ شو او په خطبه ویلو شروع وکړ د الله جل جلاله حمد او ثنا ویل پر رسول صلی الله علیه وسلم درود ووي او بیا ووي
ښه متوجه سئ دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حکم منهج او ختیمه شه ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وویل ما ته خبر را رسېدلی دی چې خلک زما د شدت څخه وارخطا دي، زما د قهر او د سختۍ څخه په بیره کې دي، او خلک وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم حیات و او په موږ کې موجود و عمر پر موږ شدت کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم د وجود انور مبارک څخه نه بیره دی. کله چې بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه زموږ امیر سو بیا هم د شدت کوي. نو اوس چې ټول امر د په لاس کې دی نو اوس به څه راسره وکړو؟ هر چا چې دغه ویلي دي رښتیا ویلي دي، مګر کله چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملګری وم د هغه نوکر او مریی وم او رسول صلی الله علیه وسلم په هغه اندازه کریم او رحیم نرم طبیعت والا او مهربان و چې هیڅوک دغه ځای ته نشي رسېدلی، لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورة توبه په 128 نمبر آیت کې فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو ما خپل شدت د رسول صلی الله علیه وسلم د نرمي سره ایښی و. زه د رسول صلی الله علیه وسلم په حضور لڅه توره وم، څنګه چې یې غوښتل هغسې به یې استعمالولم. که به په پوښ کې پټه ساتلم نو بیا پټه کم، او که به پرېښولم چې پرې کېدل وکم بیا به ایله کم چې خپل پرې کېدل وکم. یعنی ما خپل شدت د رسول صلی الله علیه وسلم په حضور کې ایښی و. که به شدت غوښتی پرې به ښولم چې شدت وکم، او که به نرمي غوښتله منع به کم. زه تر اخره د رسول صلی الله علیه وسلم سره پر دغه حال وم څو د الله جل جلاله سره ملاقات ته د رحلت وکوي. او الحمدلله هغه زما څخه راضي او خوشاله و او زه په دغه حال باندې ډیر بختور او خوشاله یم. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مسلمانانو والی او امیر و، او هغه هم هغه قسم سړی و چې هیڅوک دغه د حلم او د نرمۍ څخه انکار نسی کولی او نه کوي. نو زه د هغه نوکر او کومکی وم. دغه زما شدت می د هغه د نرمۍ سره ګډوي، بیا هم د هغه په حضور کې لڅه توره وم چې یا مې په پوښ کې پټه کې یا مې پرېږدي چې پرې کېدل وکړو. تر هغه وخته د هغه سره پر دغه حال وم څو الله جل جلاله وفات کړ، او الحمدلله هغه زما څخه راضي و او زه په دغه کار باندې خوښ او بختور یم. ای خلکو، اوس زه ستاسې د کارو ولی او متصرف شوم، نو پوه سئ چې هغه زما شدت ضعیفه شو، مګر هو هغه شدت پر ظالمانو او پر هغه کسانو چې پر مسلمانانو تیری او تجاوز کوي باقی پاته دی. مګر دینداره صالح او مستقیمو خلکو ته تر هر چا نرم یم، هیڅوک نه پرېږدم چې پر چا ظلم یا تیری وکړي، حتی چې د ظالم باړخو به پر مځکه کښېږدم او زما قدم به پر دغه بل باړخو کښېږدم تر څو چې د حق تابع کیږي. خو زه سره د دغه شدت او اهل عفاف او اهل کفاف ته، یعنی چې پاک او بې غرضه خلک وي، هغو ته خپل باړخو پر مځکه باندې ږدم چې قدم پر کښېږدي. او بیا وویل ای خلکو، ستاسې پر ما حقوق سته چې زه به تاسې ته بیان کړم، او خپل حقوق په یاد ولرئ او زما څخه په هر وخت کې د خپلو حقوقو غوښتنه کوئ. ستاسې پر ما دغه حق دی چې ستاسې د مالو او د هغه شیانو څخه چې الله یې تاسې ته درکوي د هغو څخه به هیڅ شی د ځان لپاره او نه د خپلې کورنۍ لپاره اخلم، بې له هغه څه چې الله جل جلاله در باندې ایښي دي. یعنی ستاسې د مالو په اخیستلو سره پر تاسې ظلم نه کوم، یا داسې د غنیمتو په مالو کې ستاسې حصه وي هغه نه کم در. او ستاسې بل حق دا دی که زما لاس ته یو شی رالی هغه زما د لاس څخه نه وځي مګر پر هغه حق لا، یعنی د بیت المال مالونه به عبث نه مصرفوم، نه به غلا کیږي نه به ضایع کیږي، اختلاس او بې ځایه مصرفول به نه وي. هره پیسه به خپل حقدار ته رسیږي او پر خپل ځای به مصرفیږي. او ستاسې حق دا دی چې تاسې خرڅ او مصرف چې کم کوئ دا به زه در زیاتوم. یعنی ستاسې دا فکر باید چې په دماغ کې نسی چې عمر شدید زاهد او متقی دی، پر خلکو به سختی راولي، بلکې زه تاسې ته خپل خرڅ او مصرف در زیاتوم. که زهد او تقوا یا شدت یا سختی و هغه پر خپل ځان راولم، مګر ستاسې تنخواه در ډیروم. د جهاد مبارک کې وویل چې په خزو او په سرحدو کې مو ډیر نه ځنډوم، یعنی ډیر مو نه پرېږدم چې ډیره اوږده موده په جهاد کې تېره کړئ. او که مې بیا چیرې جهاد ته ولېږاست نو په هغه وخت کې بیا زه ستاسې د اولادو پلار یم تر څو چې دوی بېرته کور ته راځئ. یعنی د کورو ساتنه او سرپرستي مو زما وظیفه ده.
که تاسې ما په ښو کارو سره امر نه کوي او د منکر یا بدو کارو څخه مې منع نه کوي او نصیحت نه راته وکوئ نو په ورځ د قیامت به زه الله جل جلاله ته ستاسې شکایت وکوم. ورونو دغه د امریت او د حاکمیت او اصول او قوانینو ته ښه فکر وکوئ چې حضرت عمر رضی الله عنه پر خپل ځان لازم کړ د ملت ساتل، د هغو د کورنۍ سرپرستی، د ظلم نه کول، د جهاد متابعت او نه پرېښول، د بېهوده او بېځایه مصارفو څخه د بیت المال د مالو ساتل، حق و حقدار ته تسلیمول. دغه ټوله په لږو جملو کې د ځان مسؤلیت او وظیفه وبلله. او بیا وویل یا عباد الله، ای د الله بندگانو، د الله څخه وبېرېږئ، پر تاسې زما د شدت په منع کولو کې زما کومک وکوئ، یعنی کوشش وکوئ چې خپل ځانونه زما د شدت څخه وساتئ، ځکه که څوک غلط او ناوړه کار وکړي بیا نو هغه او عمر سره پوهیږي، او که پر سمه لار مستقیم رهي وي هغه ته هیڅ ضرر نه رسیږي. نو خود دا یې وویل چې زما د شدت په منع کولو کې تاسې زما کومک وکوئ، یعنی د دې دپاره چې زه شدید نسم تاسې پر سمه لار ځئ، هلته بیا زما شدت نشته، او زما سره زما پر خپل ځان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په واسطه کومک وکوئ، یعنی په ښو کارو مې امر کوئ او د بدو کارو څخه مې منع کوئ، او ستاسې په کارو کې چې الله جل جلاله زه متصرف کړی یم نصیحت راته کوئ. او په اخر کې وویل واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. محترم اوریدونکو، چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرة الخلفاء به په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.